په وروستۍ کې هېوادوال د کوم پیغام لري او وړاندې کولی شي ودان افغان یوټیوب چینل ستاسو خدمت کې ده بس څه ورته ته د خپل پیغام وړاندې کړم هېوادوال د کور ودانې چې دغسې دلته خپل مصارف د افغان په افغانستان کې کوي یعنې دا یو ښه بېلګه ده. سلامونه او نیکی له احترامات او پیرزوینې د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو رب تعالی دې کړه روغ او جوړ صحتمند اوسئ. نن یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. ننګرهار ولایت بارګینو سیمه چې دلته د ترسکون خوشمزه په نوم باندې یو نوی رستورانت پرانیستل شوی ده چې دغه چاپیریال یې عصري او کلیوالي ماحول باندې جوړ کړی ده. راځئ موږ سره تر پایه پاتې شو. دا خپرونه راسره وګورئ، د رستورانت ښکلاګانې راسره وګورئ. د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو تاسو دغه د رستورانت ښکلاګانې راسره وکړه چې په عصري او کلیوالي ډیزاین باندې جوړ شوی. د دغه رستورانتونو د ویډیوګانو څخه زموږ هدف دا ده چې د څو هیواد کې هغه سرمایه ګزاران چې سرمایه ګزاري کړې ده د دې سکرین څخه وښیو او هغه رستورانتونه چې جوړ شوي د هغې خوړو په اړه معلومات درکو او هغې کوم خواړه وړاندې کوي د خویندو دپاره ځایونه لري نه لري ډیلوري لري که نه لري دغه ټول معلومات تاسو شریکو. زما تر څنګ باندې دغه رستورانت منیجر ناست دوی سره خبرې کوو. سلامونه وروره. وعلیکم السلام. ستړي مشي خیر راغلی. نوم مبارک مو؟ نوم مې عظمت الله او د ترسکون خوشمزې ذایقه هوټل په صفت د منیجرۍ خپله وظیفه وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه وروره. که دغې په اړه باندې معلومات راکړي دغه رستورانت د ډیزاین او ډیکوریشن باندې اعلی سویه باندې کار شوی همداشان دلته د خویندو دپاره ځای شته د جلا ځای چې دوی راشي د خپل فامیلونو سره خواړه وخوري؟ او انشاءالله ځای مو ښه لرو، اتاقونه هم لرو، بار نورې غرفې څوکۍ هم لرو، هغې ته خپلې پردې شته او په ازاده فضا خپله لار هم لرو. ته دغه رستورانت په اړه که راته ووایي چې دلته کم خواړه تاسو وړاندې کوئ د هېوادوال لپاره او کورونو دپاره لیږدول لري که نه لري؟ او انشاءالله موږ لرو خواړه هر قسم لرو، غوښه لرو، کړی وریته، چوپان کباب لرو، چرګ لرو، همداسې سیخي کړی کې ژوندي میان لرو، فارمي میان لرو، وطني میان لرو، تندوري کباب استاد راسره ناست دی په سعودي کې هم کار کړی دی او تندوري پخوي او داسې هر قسم خواړه چې څوک وغواړي انشاءالله موږ ورته مده کولی شو. ډېره زیاته مننه. رب تعالی دې دغه رئیس ته اجرونه ورکړي چا چې دغه رستورانت جوړ کړی په خپل هیواد کې سرمایه ګزاري کړې. بیا دغه ساحه کومه ساحه ده؟ دغه ساحه چې ده د ننګرهار ولایت بارګینو ګلبهار پم ګلبهار اکاډمۍ تر څنګ ترسکون خوشمزه شینواري هوټل. یعنې بارګینو هغه شاړ سیمه وه چې مثل شاړه پاتې وه د ګاډو بارګینونه پکې وو لږ څه آباده شوي وو خو د رستورانتونو نور هم آباده کړه. رب تعالی دې ته مجرونه ورکړي چې په خپل هیواد کې سرمایه ګزاري کړي. که دغه رستورانت په اړه راته ووایي چې دلته څو نفران کار کوي پکې څومره هیوادوال ته د کار زمینه برابره شوې؟ یاره دلته خو تقریبا اوس فی الحال چې دی موږ سره تقریبا 25 کسان کار کوي په شمول د استادانو په شمول د شاګردانو ټول 25 نفره کار کوي. انشاءالله د روژې نه بعد به انشاءالله زموږ تعداد
15-40 کارګرو ته زموږ رسیږي. رب تعالی دې تاسو ته ژوند درکړي که څه هم تاسو درنو هیوادوالو وکتل دغه رستورانت پراخ هم ده او د ډېرو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شوي. زموږ هدف هم دا ده چې تر څو موږ خپرونې کوو د رستورانت خوړو په اړه باندې معلومات واخلو او دلته معلومات وکړو چې څومره کارکوونکي پرې کار کوي. له تا څخه ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه. درنو دوستانو مو سره تر پایه پاتې شئ. همدا شان به د رستورانت خلاګانې هم ګورو، دلته به د مشتریانو رضایت هم ګورو چې څومره مشتریان رضا دي. مو سره تر پایه پاتې شئ، خپرونې څخه خوند واخلئ. درنو دوستانو څنګه چې تاسو بهتر معلوم ده موږ هم دا اوس شیبه هم په ترسکون خوشمزه شینوار رستورانت کې یو. دلته زما شاته دغلته مشتریان دي چې دوی انځورونه اخلي. دوی سره به هم مرکه کوو څنګه چې تاسو د منیجر صاحب خبرې واورېدلې د دوی رضایت به هم ګورو. سلامونه وروره، وخت لرئ که نه لرئ؟ څه تمخه ده؟ خوی لږ اجازه راکړئ. نو مبارک مو زرولي ترین او ستا وروره زما نوم وحیدالله وروره. وحیدالله وروره رانږدې شي. دغه ترسکون خوشمزه رستورانت چې نو پیل کړی او زموږ هدف هم دا ده چې تر څو په دا هیواد کې نوي ځایونه جوړېږي موږ تر هیوادوالو ورسوو. او هدف هم دا ده چې واقعي چې موږ دغه خپرونه باندې خواري کوو او محنت باسو او د دې هدف هم دا چې تر څو هیوادوال راشي او رضایت وښیي. دغه رستورانت ته چې تاسو راځئ اول ځل هم ده که مخکې هم راغلي وي؟ دا هم دویم ځل ده. دویم ځل ده. د دې ځای کوم خواړه خوندور دي؟ یاره موږ په خپله دې څه پورې د پسه کړی خوړلې ده. پسه کړی خوړلې. د دې دا څنګه چې منیجر صاحب یادوري وکړه د دغه ځای صفایي په اړه باندې دا شان دا شان خواړه خوندور دي او که نه دي؟ ماشاءالله ښه خدمات. تاسو نه رضا استئ؟ الحمدلله ښه خدای هم خوشحال لره. تاسو هم څنګه؟ موږ هم ترې خوشحال یو، ښه هوټل یې جوړ کړی دی. په وروستۍ کې هیوادوال د کوم پیغام لرئ او وړاندې کولی شي ودان افغان یوټیوب چینل ستاسو خدمت کې ده؟ بس څه ورته ته د خپل پیغام وړاندې کړه. هیوادوال د کور ودانې چې دغسې دلته خپل مصارف د افغان په افغانستان کې کوي، یعنې دا یو ښه بیلګه ده. دا یو دونه ښایسته بیلګه ده چې دلته زموږ هم ساعت تېرېږي. یو جمعې ورځ وزګار دلته زونه ښایسته تېرېږي چې موږ پوښتنه بل دلته وایي چې دا مسافر راځي خپل وطن ته دا ځای به چې پاملرنه ډېره زیاته وشي لکه دې څنګه پاملرنه شوې ده. درنو دوستانو ترین صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه. نړۍ مننه د هغه سرمایه ګزارو څخه چې په خپل هیواد کې سرمایه ګزاري کوي. بیا دغه شان کلیوالي ماحول چې زموږ پخوانی اثار ده همدا شان اصلي ماحول کې رستورانتونه جوړوي تر څو هیوادوال لپاره سرګرمي زمینه برابر شي. موږ سره تر پایه پاتې شئ او د خپرونې څخه خوند واخلئ. درنو دوستانو تاسو دغه برخې را سره وکتلې چې دغه حاجي صاحب په څه راوړه او دلته تندور کې ښخ کړ. د دوی څخه هم پوښتنه کوو چې دغه څنګه مراحل ترسره کیږي او څومره خلک کار کوي. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مبارک مو؟ نو مبارک مې حاجي نیاز محمد، ولایت میدان وردګ، او کار او ژوند دغه استادي ما په سعودي عربستان مدینه منوره کې کړې ده. 15 کاله مې هلته کار کړی دی او دوی ته وایي په عربي باندې مندي طبخ مندي. نو دلته تندوري کباب ورته وایي. نو د موږ دا کار د خپل بخش کې په دغه ځای کې دا کار په مخ باندې بیایي. خدای دې وکړه چې د تاسو په رقم باندې انډیوالان خپلوان دوستان راشي او طلب یې کړه او موږ د دې باندې همیشه وخورو. دلته هیوادوال دغه شیان خوښوي که نه خوښوي؟ دا خو عربي خواړه دي او دغه یو پسه په څومره وخت کې پخېږي؟ دا یو پسه پخېږي په 3.5 غنټو کې، په 3 کې. ته واړه او ته غټ پورې فرق دی. په 2.5 کې هم پخېږي، په 2 کې مایا هم پخېږي، چرګ هم پخېږي، پسونه هم پخېږي. او دې کې مختلف نورې قسم دي وریجې پکې اچوي؟ په 2 کې وریجې اچوو. وریجې ته وایي بخاري، طبخ بخاري په عربي باندې. طبخ بخاري. نو اصلي نوم یې دی د مندي تندوري په عربي باندې. او دلته پښتو کې هم تندوري ورته وایي، بخاري. نو ان شاء الله الرحمن دا د موږ کار دی. په دو کار کې به پیشرفت کوو او
د خپل ملګریو سره دا پروګرام شریکوو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، په لاسو به برکت شه. درنو دوستانو تاسو راسره دا نورې برخې مو ګورو، تر پایه سره پاتې شئ. درنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې جلال آباد ښار بارګینو سیمه کې مو تاسو سره ثبت کړه. هیله مند یم چې د خوښې وړ مې ګرځېدلی اوسئ. زه جاوید حضرتي او حمایت الله ساده چې بیا ستاسو درانه حضور ته راځېږو، تر هغې مو په لویه لاس سپارم چې هر چېرته اوسئ ښاد او آباد او سوکاله اوسئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ. له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.